د احمدشاه بابا مینې مرکز موږ شپږ شپېته کارمندان لرو چې په مختلفو بخشونو کې یا په مختلفو څانګو کې مصروفیت لري یا کار کوي. موږ د زنانو لپاره مشخص ټیم لرو، هغه خویندې یا میندې چې راځي سرپرست ونه لري، مشخص ټیم د زنانو لرو، هغې ته معرفي کوو، کار په نورمال ډول مخته ځي. بعد از تحول در مرکز تذکره الکترونیک احمدشاه بابا مینه ما به تعداد 1,00,000 تذکره ثبت نام و بایومتریک شده و به این اندازه دوباره توضیح داشتیم که تقریبا ما بر عواید دولت 30 میلیون افغانی را پرداخت کردیم و در این بابت انشالله کدام مشکل نیست. نظر به ظرفیت اگر بگوییم مرکز احمدشاه بابا مینه ما ظرفیت 1000 نفر روزانه را داریم که به می اساس 1000 نفر ثبت نام و بایومتریکش بگیریم و 1000 نفر هم برای اخذ تذکره که مراجعه میکنن برشان تذکره توزیع کنیم. در این مرکز ما برای هموطنان عزیز ما خدمات بعد از توزیع هم داریم که در اون جمله تذکره های مصنع است، ثبت ازدواج است، ثبت جمعی است و ثبت تولد است. ما خدمات در این مرکز به هموطنان گرامی خود داریم. هغه متقاضیان چې خپل الکترونیکی تذکرې ورکې کړي وي او یا هم تیز سوځېدلې وي او یا کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې وي، کوی چې زموږ مرکز ته مراجعه وکړي. فقط هغه اداري اسناد به تکمیلوي چې هغه جملې نه یو د ورکې پارچه ده چې د افغان اعلاناتو نه راوړل کېږي. دلته د مصنع یو فورم ورته ډکېږي چې هغه باید ښه نه پوره کړي، موږ دوباره تحویلی کېږي، بالا تحویلی نه تذکره چاپ کړي. مراحل ثبت تولد اطفال که نو به دنیا میآیند در صورتی که پدر و مادرشان تذکره الکترونیکی اخذ نموده باشند و این طفل در وقت به دنیا نیامده باشه، به اون صورت کاپی تذکره پدر و مادرش خواسته میشه، با کارت واکسین یا کارت تولدش ضم اسنادش میشه. بعد از طی مراحل اسنادش برای چاپ ارسال میشه و ثبت تولد میشه. او هیله مې دا ده له ټولو مراجعینو چې له صبر او زغم نه کار واخلي. زموږ مرکز یا ټول په مجموع کې ټول مرکزونه دې ته ژمن یاستو چې د مراجعینو د هیوادوالو کارونه په ډېر منظمه شکل په شفافه توګه باندې سرته ورسوو. او کله چې دفتر ته مراجعه کوي زموږ همکاران، زموږ ټیم، موږ ټول په دې هڅه کې یاستو چې د کارونه که چېرته هغه اداري اسناد تکمیل وي د څو ساعتونو په جریان کې خلاص کړو، تذکره چاپ ته ولیږو او دی رخصت کړو.